سلامونه او درناوی بیا هم ستړي مشئ او د جرمني ژبې د زده کړې یو بل لوست ته ښه راغلاست. په دې هیله چې له تېرو لوستونو مو څه ناڅه معلومات ترلاسه کړي او د ژبې په پرمختګ کې درسره مرسته کړي. په ننني لوست کې په جرمني ژبه کې د جملو په منفي کولو باندې بحث کوو چې څنګه کولی شو یوه جمله منفي حالت ته واړوو یا نیگاتیو فرم یا منفي شکل یا بڼه د جملو څنګه جوړیږي. له ډېرو خبرو تیریږو ورځو جملو ته په مثالونو او بیلګو کې به ډېر ښه واضح شي. په جرمني ژبه کې په دوه ډوله باندې جمله منفي کولی شو. لومړی دا چې د جملې فعل منفي کوو یا دویم دا چې په جمله کې نوم یا اسم منفي کوو. صحیح؟ هغه اسانه لاره د اوس لپاره چې په دې لوست کې ورباندې بحث کوو هغه کاین، کاینه او د نیشت. دغه کلمې چې په جمله کې کاریږي یا کله کاروو دا جمله منفي کوي یا منفي حالت ته بیایي. بیا ځینې شیان دي چې هغه فعل منفي کوي لکه مثلا فähigkeit، unfähigkeit یا قابلیت یا عدم قابلیت، هغه بیا بل بحث دی. خو د اوس لپاره د جملې د منفي کولو لپاره موږ دغه لغتونه کاروو: kein، keine oder یا دا چې nicht، نه ټول د نه معنا ورکوي. اول حالت کې څه وخت کولی شو موږ جمله منفي کوو؟ که په جمله کې ناڅرګند ارتیکل چې موږ ویلي وو عین او عینه، نه، که دغه ارتیکل په جمله کې ولرو نو د جملې د منفي کولو لپاره د کاینه او کاین حالت راځي یا همدغه عینه په کاینه او عین په کاین باندې بدلیږي. لکه موږ وایو ist das eine Lampe؟ ist das eine Lampe؟ آیا هغه یو گروپ یا چراغ دی؟ nein، das ist keine Lampe. نه، هغه چراغ نه دی یا هغه گروپ نه دی. نه، دلته موږ څه راوړل؟ د عینه په ځای چې په لومړۍ پوښتنه کې وو موږ کاینه وکارول، عینه تبدیل شو په کاینه باندې. ist das eine Lampe؟ nein، das ist keine Lampe. نه، هغه چراغ یا گروپ نه دی. بل مثال یې چې ارتیکل لري، ناڅرګند ارتیکل لري. mein Bruder ist ein Lehrer. mein Bruder ist ein Lehrer. صحیح؟ زما ورور یو ښوونکی دی. mein Bruder زما ورور ist دی ein یو ناڅرګند ارتیکل دی، Lehrer ښوونکی. صحیح؟ که اوس دا موږ منفي کوو بیا څه وایو؟ mein Bruder ist kein Lehrer. زما ورور ښوونکی نه دی. څه شی مو وکړل؟ عین حالت چې ناڅرګند ارتیکل دی بدل مو کو په کاین باندې. صحیح؟ که چیرې په جمله کې هیڅ ارتیکل نه وي، ارتیکل ونه لرو، بیا هم جمله په کاین او کاین سره منفي کولی شو. لکه siehst du Tiere im Park؟ siehst du Tiere im Park؟ وینې ته حیوانات په پارک کې، یعنی آیا ته په پارک کې حیوانات وینې؟ تیغه حیواناتو ته وایي، ام پارک په پارک کې، نه. siehst du وینې ته حیوانات په پارک کې یا په پارک کې ته حیوانات وینې؟ نو ځواب کې nein، ich sehe keine Tiere im Park. نه، زه نه وینم په پارک کې حیوانات. دلته تیغه جمع ده او کاینه هم په دغه شکل ورته استفاده کیږي. د آینه کوم فرم چې کاینه ته اوړي د جمع حالت یې هم دغه دی. nein، ich sehe keine Tiere im Park. نه، زه په پارک کې حیوانات نه وینم. جمله مو په کاینه سره منفي کړله. یا مثلا بل هیڅ ارتیکل نشته په دې جمله کې. صحیح؟ hast du Geld؟ هیڅ ارتیکل هم نه دی ویلی. موږ نه دی ویلي چې hast du das Geld، که نه؟ د ګلد ارتیکل das دی. ګلد پیسو ته وایي، روپۍ. موږ وایو hast du Geld؟ آیا ته پیسې لرې؟ nein، ich habe kein Geld.
نه زه پیسې نه لرم. kein Geld هیڅ پیسې نه لرم. nein نه ich habe kein Geld نه زه هیڅ پیسې نه لرم. د جملې د منفي کولو بله لاره دا ده چې موږ د nicht کلمه په جمله کې ولرو. صحیح؟ ښه nicht کلمه په کومو حالاتو کې راځي او په کومو حالاتو کې موږ جمله پرې منفي کولای شو؟ اول کله چې په جمله کې پیژندل شوی آرتیکل ولرو. پیژندل شوی آرتیکل څه شی دی یا څرګند آرتیکل څه شی دی؟ der, die او das. که په جمله کې دغه آرتیکل موجود و جمله په nicht سره منفي کیږي، په keine سره بیا نه کیږي. یا په جمله کې شخصي ضمایر ولرو. شخصي ضمایر څه شی دي؟ چې یو چا پورې د یو څه اړوندتوب ښیي یا د ملکیت ښیي د یو شي، لکه mein, dein, sein، د ما، د تا، د هغه. دا قلم د چا دی؟ دا زما دی. دا زما څه شی دی؟ ملکیت دی. نو که چیرې شخصي ملکي ضمایر ولرو بیا هم په nicht سره جمله منفي کیږي. یا په جمله کې هیڅ اسم ونه لرو. صحیح؟ یعنی په جمله کې د اسم یادونه ونه کو، په هغه حالت کې هم د nicht په کلمې سره جمله منفي کیږي. یا هم په وروستي حالت کې په جمله کې صفت ولرو، نو په دې څلورو وړو حالاتو کې موږ جملې په nicht کلمې سره منفي کولای شو. صحیح؟ اول پیژندل شوی آرتیکل ولرو په جمله کې. دویم شخصي ضمایر ولرو. یا په جمله کې هیڅ اسم ونه لرو. یا په جمله کې صفت ولرو. که په دغه څلورو حالاتو کې هر یو راغلی وو جمله په nicht کلمې سره منفي کیږي. لکه د څرګند آرتیکل مثال یې دا دی: Ist der Lehrer؟ آیا دا هغه ښوونکی دی؟ څه لرو دلته؟ der Lehrer څرګند آرتیکل دی، معلوم دی چې موږ دغه مشخص ښوونکي په اړه باندې خبرې کوو. Ist der Lehrer؟ آیا دا هغه ښوونکی دی؟ Nein ist nicht der Lehrer. نه هغه د ښوونکی نه دی. دلته موږ نشو ویلی چې ist keine der Lehrer، ځکه موږ دلته څرګند آرتیکل لرو. نو په څه وایو؟ په nicht سره منفي کوو. Nein ist nicht der Lehrer. نه دا هغه ښوونکی نه دی. د ملکي ضمایرو بیلګه یې ما فقط یو بیلګه دی اخیستې. تاسو کولی شئ دا په خپلو کتابچو کې نور اضافه بیلګې هم ولیکئ، نور ملکي ضمایر ورسره وکاروئ. مثلا ist das dein Buch؟ ist das dein Buch؟ آیا دا کتاب ستا دی؟ صحیح؟ dein دلته دی ملکیت ضمیر دی. آیا دا ستا کتاب دی؟ Nein das ist nicht mein Buch. Mein Buch. Nein das ist nicht mein Buch. نه هغه زما کتاب نه دی. نه دا زما کتاب نه دی. صحیح؟ مشخص کتاب دی، په اړه باندې خبرې کوو، د ملکیت ضمیر ورته کارولی. Ist das dein Buch؟ Nein das ist nicht mein Buch. نه هغه زما کتاب نه دی. راځو بلې بیلګې ته. مثلا جمله کې موږ د هیڅ نامه یادونه ونه کو. صحیح؟ آسانه وایو verstehst du؟ آیا ته پوهیږې؟ صحیح؟ نو د دې ځواب څه دی؟ nein verstehe ich nicht. نه زه نه پوهیږم. که مثلا einfach وایو gehst du؟ nein gehe ich nicht. آیا تاسو ځئ؟ ته ځې؟ نه زه نه ځم. verstehst du؟ پوهیږې؟ nein verstehe ich nicht. پوهیږم نه یا زه نه پوهیږم. دلته مې د nicht کلمه ور واچوله ځکه په جمله کې اسم نشته. موږ دغه سړي نامه یادونه نه ده کړې. دا تا ته چې وایي دلته دو ته دې سره نوم نه ده یاد کړی. صحیح؟ وروستی حالت که په جمله کې صفت ولرو، صحیح، بیا هم جمله په nicht کلمې سره منفي کیږي. د بیلګې په ډول موږ وایو das Wohnzimmer ist nicht sehr groß. دلته صفت څه اول؟ groß یا groß، غټ. groß اوږده تم وایي، groß اوږده تم وایي او groß غټ تم وایي. لکه das Wohnzimmer ist nicht sehr groß. دغه د اوسېدلو اتاق ډیر لوی نه دی. څه شی دی؟ nicht sehr groß. دلته صفت غټوالی دی، نو منفي کوي په nicht سره چې ډیر غټ نه دی.
نو nicht کلمه کاروو. Das Wohnzimmer ist nicht sehr groß. دغه د اوسېدو اتاق یا د اوسېدو خونه ډېره غټه نه ده. که زه ډېره غټه ونه وایي زه تریسته که ورته وایه Das Wohnzimmer ist nicht groß. د اوسېدو اتاق غټ نه دی. مثلا بله بېلګه Die Küche ist nicht klein. Die Küche ist nicht klein. دا پخلنځی کوچنی نه دی. څه شی کوچنوالی دلته صفت دی. صحیح؟ په څه شي باندې منفي کوو؟ په nicht سره. Das Küche ist nicht klein. دا پخلنځی کوچنی نه دی. یا بل صفت په توګه باندې وایو. Ich bin nicht sehr alt. Ich bin nicht sehr alt. Alt زوړوالی. زوړ ته وایي. Alt زوړ. زوړوالی دلته صفت دی. او که زه ووایم چې ich bin nicht sehr alt زه ډېر زوړ نه یم نو دا په nicht سره منفي کوو. داسې نشو ویلی چې ich bin keine sehr alt. Ich bin kein sehr alt. Na, das ist falsch. Können wir einfach sagen, dass ich bin nicht sehr alt. زه ډېر زوړ نه یم. صحیح؟ نو نن موږ د جملو منفي کول زده کړل په مختلفو حالتونو کې. لومړی حالت یې دا و چې که موږ په جمله کې فعل منفي کو یا په جمله کې اسم منفي کو. دغه دوه حالتونو کې موږ جمله کولی شو. کومه کلمې جمله منفي کوي؟ kein, keine oder nicht. که بیا چیرې keinen هم ورسره اضافه کو نو هغه اکوزاتیو حالت کې چې ځینې اسما راغلي وي keinen نو هغه کلمه هم ورسره کارولی شو. دا د جملې د منفي کولو طریقه. تر بل لوست پورې چې بیا به هم نوي مواد ولرو. تاسې په لوی او مهربانه خدای سپارم. ښې چارې او ښه وختونه.